لایکونو ته په ګوتو حساب نه کوې زه او خپل خدای که به ته د لایکونو عاید ته حساب نه کوې زه کمرشلز واست یو انسان چې خپل فکر کمرشل کی چې خپل فکر د تجارت ماشین جوړ کړي دغه او د فحاشۍ څه فرق ده وروره مخصوصه اندام خو د فحاشۍ لپاره هغه خو د غودو لپاره لکن فکر خو د غودو شي نه دسته خلکو ته د فحاشۍ لپاره ورکه د خلکو سره هم بستر کوي تاسو خو فکرونه هم بستر کړی دي تاسو خو فکری فحاشۍ یاستئ مسله ډیره په دوی باندې غږیدل نسته وروره په خپل خبره غږیدل پکار دي چې موږ څه وایو چې خلکو ته لږ تر لږه زموږ لخوا په خلکو غاړه خلاصوي موږ تاسې ته دغه لاندې بنیری صاحب ناست دته مې 10 ځله ویلي دي چې په کابل باندې د فضل الرحمن ګوند حاکم ده 10 ځله مې ورته ویلي دي او په همدې خبره یې زه له خپلو بحثونو محرومه کړم په همدې خبره یې خپل بحثونه یو ډول بل طرف ته یې بوتلل ځکه چې د بازار نه راباندې چلېده دا پرون چې دا حمله وسوه تر حملې وروسته مو د همدغه سایټ هغه خلک وای مړی چې خدای شرموي په پتارۍ ټر وکړي د همدغه سایټ د همدغې مرکز چې دا بمبار سوی ده د دې د مشر سوانح مو درته راویستل د فضل الرحمن د ګوند سړی و که نه و د فضل الرحمن ګوند په پاکستان کې د فوج د لاس آله ده که نه ده په دې پاکستاني ټولنه کې د پاکستان فوج ته تر ټولو مقرب ده که نه ده د انګریز تر ټولو لوی چمچه ګوند و که نه و دغه مسلې خو موږ ته تاسې خو ولیدې بنیری صاحب چې دا نو چې پاس د پاکستان د فوج تیاری او لاندې د پاکستان د فوج بچونه یې ورته ناست دي نو دا کوارډینیشن سره لري که نه لري مرکز بمبار سوی ده یو دغه رمونه پاکستانی چې د دولت پیرداران دي نه دي خوښ سوي او رئیس یې دلته لاندې اوس هم ورته ګرځي او دم کټر پنجابی پاکستانی او تاسو ته چې بیا وایو چې وروره په کابل د فضل الرحمن ګوند حاکم ده او د فضل الرحمن ګوند د پښتنو تاریخي دښمن ده د فضل الرحمن نیکه د پښتنو دښمن و د فضل الرحمن هغه خلیل نیکه یې هغه پنیانی د پښتنو د تباهۍ مرکز وه تر دې موږ تاسو ته اوس پیغمبران خو نه یو ستاسو معجزې راکته کو خو همدا د ما معجزه ده چې پرون مې درته ویل چې د فضل الرحمن ګوند حاکم ده نن په همغه ځای چې بمبار وسو هملته د فضل الرحمن غول راووتل راوباسه دغه خبره ورسر پولې ته په دې خبره باندې بحث نه جوړی اوس بیا بحث جوړ که ورسه ولاړ سه هلته لاندې ټایټل ولیکه د افغانستان سرتیرو د افغانستان دفاع وزارت څه وکړل او څه یې وویل او څه یې ونه ویل مسله دا ده موږ چاته هغه نسو وړاندې کولی معجزې او کرامتونه نسو وړاندې کولی موږ دغه خبره همدومره سټریټ فارورډ درته کړې ده که په دغې خبره چې 40 کاله تا کوله نن زه د آیسای جاسوس کېږم نو ته خو بیا 40 کاله د آیسای جاسوس وې دا خبره خو ما نه ده انوینټ کړې دا نوي افکار خو تا اختراع کړي دي د آیسای خبره خو دا وه یو به د آیسای خبره یو به د افغانستان د آیسای ستراتیژي خبرې خلک هر رقم کولی شي د ورځې 500 ډوله خبرې کولی شي لکن ستراتیژي هر باشعوره انسان ته معلومه ده چې یوازې د آیسای نه تر هغه مخکې د انګریز او تر هغه مخکې د مغول دا پالیسي وه چې په افغان ټولنه باندې افراطیت وتپي دا یوه پالیسي که نه وه مغول په افغانانو باندې اخوند درویزه حاکموو که نه حاکموو 15,000 مقالې د موږ نشنلیستانو په دې خبره لیکلي که نه دي لیکلي دا نن د پاکستان لپاره لاسته راوړنه همدا ده چې په پښتانه باندې طالب په پښتانه ومني طالب په افغان ومني د پاکستان لپاره لاسته راوړنه دا ده او د پاکستان روایت دا ده چې د افغانستان د تسخیر لپاره د طالب په نامه بهانه برابره کړي ښه ته دا خبره کوې چې طالب افغان ده که نه نو اوس ته د آیسای خبره کوې که زه د آیسای خبره کوم ته د مغول بچی یې که زه د مغول بچی یم ته د انګریز بچی یې که زه د انګریز بچی یم زه خو د انګریز د روایت د انګریز د ستراتیژي خلاف خبره کوم ته د انګریز ستراتیژي په افغانانو باندې منې ته د پنجاب ستراتیژي د پنجاب 50 کلن ارمان چې افغان طالب کې او طالب افغان کې او طالب د خپل افغان پړی د خپل مدرسې په چڼې پورې وتړي دغه کار خو ته کوې ولې له خدایه نه ډارېږئ دا 20 کاله دغه تاسې هر یو دغه نعره نه بدرګه کوله چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے اوس بیا څنګه وردي د دهشتګردي وکټم سوله د خپلو خبرو په معنا پوهېږئ کوم فکري ارزښت 10 ورځې تعهد کولی شئ چې نن موږ دا خبره تا سره ومنو چې دا طالب چې دا کټر افغان ده
ته ما ته دا لیکلی ضمانت راکولی شي سبا ته چې ټرمپ وویل چې دا ترهګر ده بیا به ته بیرته نه وایې چې نه دا ترهګر ده د تاسې فکري خط خو موږ ته معلوم ده 10 ورځې وروسته والله بالله که دا ضمانت موجود وي ته به بیرته رانشې بیرته به هغه بحثونه جوړ نه کوي بیرته به ونه وایې چې د ترهګرو سره نن سبا څه کوو پلانی صاحب ته راسه بیا به مو دغه د ډمې زمن میلمانه کړي بیا به دلته وروره خلک پې ښکنځي د خلکو کرکټر به پې اساسینیټ کوئ موږ ځانونه والله بالله موږ د تاوان او د بایللو څه نه لرو ښه اولادونه مو وبایلل اقتصادي ژوند مو وبایله وطن مو پکې بایللی دی وروره موږ ته د دغه روایت په سر باندې نور د خپل ځان د ساتلو د خپلو ګټو د ساتلو کوم مارجن نه دی پاتې چې موږ یې وساتو موږ دلته وروره سړی لوڅ له اوبو نه ډارېږي موږ چې دا د غوره کړي د غوره نور هم در سره مخ ته ځو په دې کرکټر اساسینیشن او په دې مسایلو باندې ایله تاسې خپل ځانونه شرموئ آخر بم زموږ له موږ سره دغه د 3 نسله د طالبانو د لابیګرو الریډي خدای شرمولی دی کنه یې ورسئ د ځلان پوښتنه وکړئ ورته په کومه کنده کې پروت یې دغه ځلان ماته د سر په کاسه کې اوبه راکړې د یون ماته د سر په کاسه کې اوبه راکړې ورسه اوس یې له یونه استاذي اخیستې ده هغه یوازینی کار چې دی یې کولی چې له جواليتوبه پرته هغه د پښتو استاذي ده له هغې یې درته وشاړه درته بې دخله یې کو یو چاپلوس یو مداح یې جوړ کو یو نسل د چاپلوسانو هلته تباه سو بل نسل د چاپلوسانو راغی د واحد فقیري او د عاطف مختار او د مبین ورسه د هغو پوښتنه وکړه چې هغه چېرته ولاړل تاسې ډېر لیټ د هغه ته راغلي یاستئ دې کتار ته ډېر لیټ راغلاستئ او د تاسې انجام به انشاءالله تر ټولو تباهکون او بربادکوني ځکه په تاسې پسې د خلکو ډېر امید تړلی و تاسې به په خپل وزن ډوبېږئ کله چې اوبو ته سړی له وزن سره ورکته شي هغه بیا ډېر زر ډوبېږي تاسې ډېر وزن درلود په دې ټولنه کې تاسې به داسې غر کېږئ چې هغه د سمندر هغه تل ته به رسېږئ هغه ګنده ترین مایان نه دي هغه به م خوري له خیره او خپل شخصیتونه مو دا فکر مه کوئ چې تاسې به د خپل نفوذ 20 وارې په افغانانو وکاروئ نفوذ یو ځلې کارېږي یو ځلې د تاسې یو نفوذ خدای درکړی و هغه موږ درکړی و خدای درکړی و دغو انسانانو درکړی و دغو وزن درکړی و پلانی صاحب و پلانی صاحب و پلانی صاحب و پلانی صاحب دغه نفوذ تاسې په خپله ډیفیوز کړ تاسې په خپله هوا وایسته دغه انتحاري چې تاسې وکړه دا دوم وار نه کېږي د انتحاري یو چا کاریکاتور جوړ کړی و یو کارټون یې جوړ کړی و هغه د انتحاري ټرینر ورته وایي pay attention this is not gonna happen again دغه چې دا دوباره وای نه کېږي دا انتحاري بیا دوم وار نه تجربه کېږي دا اول یوه تجربه ده تاسې همغه یوه تجربه وکړه وغول سواست د تاریخ کندې ته ولوېداست اوس یې هر څومره بیرته ځانونه را جوړوئ دا کیسه نه ده او په خپلو بحثونو کې به قهرمانان سئ لیکن خبره دا ده چې تاریخ هم یوه محاسبه لري وجدان هم یوه محاسبه لري او خدای خو بیا ډېره لویه محاسبه لري د خدای محاسبې ته هم ټول ورتلونکي یاستئ د دې ملت دغو ځوانانو په احساساتو تاسې کومې لوبې کړي دي د دې ځواب به تاسې ورکړئ ما ته چا ښکنځا کړې ده زه نه یم ځینې ګیلمن زه د دغه سړي د ښکنځا د دغه سړي د قهر ملامتي په تاسې در اچوم په تاسې لاعنانو چې تاسې خاندئ په خپلو کې او ځوانان مو په ژړا کړي دي تاسې په ګروپونو کې خاطرې سره وایاست ټوکې سره کوئ ځوانان مو انتحار ته راوستي انتحار ته د خلکو له احساساتو سره دوره بې رحمانه لوبه جرم ده تاسې ورسئ یو سایکوتراپیست سره اخلاقي مشوره وکړئ ورته زه دغه رقم غول خورم دغه کار روا ده که نه ده روا د ګوګل د اچ آر رئیس په همدې خاطر وجدان یې درلود له خپلې کمپنۍ استعفا ورکړه وایي زما کمپنۍ چې ده د خلکو ایموشنز د خلکو احساسات د مارکیټینګ لپاره کاروي او دا زما لپاره اخلاقي درس ده او دا زما لپاره اخلاقي مشکل ده او جرم ده تاسې د خلکو احساسات د طالب د توجیه لپاره کاروئ او د خپلو یوټیوبونو او د خپلو فیسبوکونو لپاره یې کاروئ څومره غټ مجرمان یاستئ جرم په 21مه پیړۍ کې یوازې په چاړه نه کېږي ښه په الفاظو بدترین جرایم کېږي مننه قرار